هر خوا د علم پوهی بل پرمشالونا مسلک ځوانا ژوند قیمت کړه جهاد ځوانا دی پوهنې له ډګره لنډ خبرونه ورځ سه شنبه د 1415 هجري قمري کال د رجب المرجب میاشتې 25مه د پوهنې وزارت د سرپرست الحاج مولوي حبیب الله اغا له لوري د مالیې وزارت یو شمېر کلیدي رئیسان د یاد وزارت په مالي چارو کې د اسانتیاو د برابرولو له امله په ستاینلیکونو وویاړل شول. د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د تحفیظ القرآن د نجونو مدرسې سره د پوهنې دوستو شخصیتونو له لوري د نوې ودانۍ د جوړولو په موخه د 990,000 افغانیو مرسته وشوه. د فراه ولایت پوهنې ریاست په خصوصي مدارسو کې د ښوونکو د ګمارلو په موخه له 930 تنو علماء کرامو او حافظانو څخه ډله ییزه ازموینه واخیسته. د بغلان ولایت پوهنې ریاست له لوري د دوشي ولسوالۍ پوهنې امریت ته د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره د شاوخوا 1,100,000 افغانیو په ارزښت کېښودل شوه. د دایکنډي ولایت په خدیر ولسوالۍ کې د ځایي خلکو له لوري د خاتم الانبیا مدرسې ته د نوې ودانۍ د جوړولو لپاره 3 جریبه ځمکه ځانګړې شوه. او د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست د ښوونکو د خالي بستونو د ډکولو په موخه د ښځینه‌وو په ګډون له 278 تنو نوماندانو څخه ډله ییزه ازموینه واخیسته. دا تخنیکی او فکر زده کړي مسلک ځوانا ژوند قیمت کړه جهاد ځوانا د مو آینده